د پاکستان په تاریخ کې چې کله هم قانون سازی شوې ده یا آئین سازی شوې ده یا یو بیل پاس شوی دی نو د دغه زیات تر پیدا الیټ سیستم ته یا دغه خاص طبقه ته یا دغه خاص شخصیاتو ته دی او د دې عام عوامو ته یا غریب عوامو ته د پیدې نه زیات نقصان رسیږي. په پاکستان کې زیات تر که موږ وګورو نو صرف هله ترمیم شوی دی یا هله یو بیل پاس شوی دی چې یو مخصوص طبقې نه دغه ته پیدا وي او چې څومره هم داسې کارونه شوي دي نو عوام زیات تر په دغه کې ایکسپلایټ شوي دي. لکه ګورو لکه څنګه چې اوس په دې موجوده دور کې 26 ترمیم وشو نو د دغې په څه حده پورې یو خاص طبقې ته نقصان هم دی او په بل طرف یو خاص طبقې ته یې پیدا هم ده. غریب عوام ته د دغې نه د زیاته پیدې حاصلولو څه امید شته او نه ورته د دغې نه د نقصان څه امید شته. ټیک ده چې دغه عوامي نمایندګان په دغه پارلیمنټ کې راغونډ شي یو بیل پاس کړي یا یو ترمیم پاس کړي نو دا د جمهوریت حسن دی او جمهوریت ته په دې باندې پیدا رسیږي. خو نن ګوري چې د پاکستان په نظام کې نور هم داسې د ډیرو ترامیمو د ډیرو بیلونو پاس کېدلو ضرورت دی او بلکې زمونږ عوامي نمایندګانو ته پکار دی چې په دې هم ایکشن واخلي او د دې دپاره هم کار وکړي. په هغه کې اولنې د پاکستان اکانومي ده. د پاکستان اکانومي تر دې حده پورې رالوېدل ده چې د ډیفالټ کېدو نه هم بچ شو. یعنې د پاکستان په خزانه کې صرف 11 ارب ډالر خواوشا پورې بقایا پاتې دي او هغه هم د نورو ملکونو داسې ډالر پکې پراته دي چې هغه دوی استعمالولی نشي. د دې نه علاوه د دې پر کیپټا انکم 1680 ډالر دی چې دا ډېر کمزورې ده. ایډوانس کنټري که موږ وګورو نو هغه د 10,000 پلس کې دغو پر کیپټا انکم وي. نو پکار دی چې د دې دپاره هم قانون سازي وشي. د دې نه علاوه ان امپلایمنټ ریشو په پاکستان کې 8% ده چې دا هم ډېره زیاته ده. دا خو ان ریکارډ 8% ده نور د دې نه هم دا ډېره بره ده. نو پکار ده چې په دې دپاره هم یو بیل پاس شي د دې دپاره هم دغه پارلیمنټ راغونډ شي او د دې دپاره یو سوچ او یو لایحه عمل اختیار کړي. ایجوکیشن سیستم زمونږ د ډېر مخکې نه خراب دی. یو ملټي ټایر سیستم دی طبقاتي نظام دی چې هغه کې هم صرف الیټ ته ډېر زیاته پیدا ده. زمونږ چې څومره ټاپ بیراکرسي ده څومره پوسټونه دي څومره کاروبار دي هغه صرف دغه الیټ سیستم ته پیدا ورکوي او د دغه دپاره مخصوص دي. عام کما ایجوکیشن سیستم نه چې فارغ خلک دی نه دغه ځایونو ته دغه پوسټونو ته رسیدی شي او نه دغه ته څوک لار ورکوي چې دغه خلک دغه پوسټونو ته او دغه ځای ته ورسي. نو پکار دی چې د دې لپاره هم دغه عوامي نمایندګان او دغه پارلیمنټ راغونډ شي او په دې لپاره هم یو بیل وړاندې کړي او د دې لپاره هم ترمیم ضرورت دی. د پاکستان ورآل لیټریسي ریټ 62% دی چې دا ډیر زیات کم دی. دغسې په ورآل پاکستان کې 25 میلیون داسې ماشومان دي چې د سکول د ایج دي او دا د سکولونو نه بهر دي. دا د یونیسیف رپورټ دی. نو دا ډیر زیات غټ تعداد دی. دغه 25 میلیون ماشومان د آینده وخت د معاشرې داسې خلک دی چې د معاشره باندې بوج وي. د دې نه وروستو بل پوینټ چې د هغې دپاره هم پارلیمنټ له یو متحده یو مشترکه لایحه عمل اختیارول پکار دي هغه د پاکستانو هیلث سیسټم دی. دلته سټنټډ ګروث ریټ د پاکستان د 40 نه د 44% په راوند اباوټ کې دی. دغسې مال نیوټریشن دی چې هغه 56% ګرلز داسې دي جنکۍ داسې دي چې هغو نیوټریشن هم ټیک نه دی هغه هم کمزوری دی. انډرویټ چلډرن هغه 33% دي. دغسې هغه ماشومان چې په هغه کې د آیرن ډیفیشنسي ده هغه هم 33% دي. په ګلوبل هنګر انډیکس کې زمونږ 109 پوزیشن دی په 127 کې. نو دا هم ډېر زیات زمونږ دپاره الارمنګ دی. د دې نه علاوه زمونږ د ماشومانو د 15 کالو نه مخکې د هغو کې 6.1% داسې ماشومان دي چې هغه د خپل 15م برثډے هم مناونه کړي د هغې نه مخکې هغه وفات شي.
د دې سره سره په پاکستان کې د ډاکټرانو تعداد د 1300 کسانو د پاره صرف یو ډاکټر دی چې دا هم د انټرنیشنل قوانینو مطابق 1000 کسانو د پاره پکار وي نو دا هم ډیر کم دی د دې سره په پاکستان د دنیا په لیول باندې په سیکنډ پوزیشن دی چې د ډاکټر حضرات د ملک نه بهر ته ځي او برین کیږي د دې سره سره بل یو اهم پوینټ چې په هغې دپاره هم څه لای عمل اختیارول پکار دی هغه انرژي کرایسس دی چې د هغې د وجې نه زموږ اکانومي تباه ده زموږ کارخانې فیکټریانې دا ټولې بندې دي ان امپلایمنټ ریشو هم زیاته ده نو په دې باندې هم څه فوکس پکار دی چې نوې ډیمونه جوړ شي او هغه کومه چې سروې شوي دي هغه مکمل شي او دغه مسله د څه حده پورې حل کړی شي بل په پاکستان کې چې د پاکستان کومه سوسایټي ده هغه کې پروتوکول کلچر موجود دی چې یو کس ته یو بیوروکریټ ته یو سیاستدان ته هغه ته د 500 غاړو پروتوکول ورکولی کیږي نو دغه کس ته د عام عوام دپاره د قانون سازۍ اړو بیا څه پته هم نه لګي بلکې دغه په بندو کمرو کې بیا ناست وي او قانون سازي کوي چې هغه په دې ملک کې نه فټ کیږي نو پکار دی چې دغه پروتوکول کلچر هم ختم کړی شي او د دې لپاره باقاعده قانون سازي هم وشي او اثر نو په دې باندې یو ریوی واغستی شي بل د سپریم کورټ په فیصلو باندې پکار دی چې عمل درآمد هم وکړی شي لکه مخکې وخت کې سپریم کورټ یو فیصله ورکړې وه چې کله په پاکستان کې 2024 الیکشن نه و شوی چې په 14 مې د الیکشن وکړی شي خو په هغې باندې هیڅ عمل درآمد هم ونه شو نو تر دې پورې د پاکستان سیسټم وړاندې چې د سپریم کورټ په ډیسیژن باندې هم څوک عمل درآمد نه کوي کرنټ UNDP د رپورټ مطابق په پاکستان کې 9.3 کروڑ خلک داسې دي چې هغه انتهایی د غربت شکار دي نو دا ډېر زیات خلک دی دا تقریبا 47% د ټوټل پاپولیشن جوړیږي 40+ پاپولیشن د پاکستان دا څه دی چې هغه د غربت د لکیر نه لاندې ژوند تیروي نو پکار دی چې دغه خلکو دپاره په پارلیمنټ کې څه قانون سازي وشي او په دغه باندې هم څه اکشن واخیستی شي د دې سره سره بل یو اهم ایشو چې د KP او د بلوچستان څومره ریسورسز دی هغه نور پاکستان او فیډرل ګورنمنټ هړپ کوي او د دیو چې کومه آئینی حقوق دي آئینی رایټس دي هغه هم KP او بلوچستان ته نه ورکړی کیږي لکه د بلوچستان نیچرل ګیس دی هغه په نورو پنجاب او په نورو علاقو کې په فیکټریانې چلیږي د KP په بجلی او ګیس باندې په پنجاب کې فیکټریانې او میلونه چلیږي نو ولې دا ممکن نه ده چې د دې په ځای په KP او په بلوچستان کې دغه فیکټریانې او میلونه ولګي نو د دې ځای خلکو ته او د دې ځای اکانومي به دغه سره مضبوطه شي او ان امپلایمنټ ریټ هم دلته کم شي د دې نه علاوه پکار دی چې کله دوبۍ لیکس مخې ته راله نو په هغې باندې هم څوک یو ځای نه شو په پارلیمنټ کې په هغې هم څه ایکشن وانخیستی شو نو پکار دی چې پارلیمنټ په دغې باندې یو کمیټي تشکیل کړي یو بل وله پاس کړي او په دغې باندې هم غونډه وکړي او څه لای عمل وله اختیار کړي دغسې د ډېرو خلکو فارن ایسټس دي چې زمونږ څومره په پاکستان باندې قابض خلک دي د هغو ټول ایسټس بهر ملکونو کې دي نو پکار دی چې پارلیمنټ په دې باندې هم قانون سازي وکړي او دغه ایسټس یا خو قانوني کړي چې پاکستان ته ټیکس راځي یا که قانوني نه وي نو چې دغه خلکو خلاف څه ایکشن واخیستی شي او دغه دپاره څه قانون جوړ کړی شي د دې سره په پاکستان کې کرپشن هم ډېر په عروج باندې دی په پاکستان د کرپشن په انډیکس کې په 133 پوزیشن باندې دی په 180 کنټریز کې نو پکار دی چې د دې دپاره هم یو قانون جوړ شي یو بل پاس کړی شي او په پاکستان کې ټول سیستم دومره ډیجیټلایز کې آنلاین کې چې د کرپشن څومره لارې دي دا هم بندې کړي د دې سره سره د کرپشن د ختمولو چې کومه آډیټ سیستم دی نیب دی دغه ادارې هم دومره مضبوطه کړي چې هغه په دغه خپل کومه کار دی په دې باندې ایکشن واخلي او د کرپشن چې څومره لارې دي دغه ختم کړي بل سنگینه مسله چې د هغې نه د پاکستان ایجوکیټډ ځوانان ډېر زیات متاثره دي هغه دا ده چې
ځینې خلک په پاکستان کې کله ریټایر شي نو بیا هم د جابونو دپاره اهل وي او بلکې ځینې خلک چې د کله ریټایر شي نو ځینې جابونه د هغو دپاره انتظار کوي، یعنی په دویم او دریم ځل باندې دیو جابونو ته اپلای کوي او دیو مختلف ډپارټمنټس کې جاب سرانجاموي. نو د دې سره پاکستاني نوجوان طبقه ډیر زیات د محرومۍ شکار ده او چې څومره نوجوانان د ایجوکیشن نه په مختلف فیلډز کې فارغېږي هغو ته جابونه نه میلاویږي او د هغو حقوق هم غصب کیږي. بل زموږ ملک د ډیموکراسي په لیول کې هم ډیر کمزوری دی، ډیر لاندې لیول باندې دی. د اکانومیسټ ډیموکراسي انډیکس مطابق پاکستان کې ډیموکراسي په 118 پوزیشن باندې ده. نو دا هم ډیره کمزوري ده، پکار ده چې د دې دپاره د دې د مضبوطېدو دپاره څه لایحه عمل اختیار کړي شي. په ایچ ډي آی انډیکس کې پاکستان په 193 ملکونو کې په 164 پوزیشن دی. نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ د انټرنیشنل سټینډرډ نه زمونږ د عوامو سټینډرډ اف لایف څومره کم دی. نو د دې دپاره هم څه ترتیب څه لایحه عمل اختیارول پکار دي. د دې سره د پاکستان پاسپورت په انټرنیشنل لیول باندې ډیر کمزوری دی، یعنې په 4 پوزیشن باندې دی د ورست سچویشن نه، یعنې د کمزورترین طرف نه دا په 4 نمبر باندې دی. نو پکار دی چې موږ خپله فارن پالیسي از سر نو ریویو واخلو او د دې دپاره هم څه ترتیب جوړ کړو. د دې سره سره په پاکستان کې بل یو ناشنا کلچر دا دی چې MNAs MPs او د یو صوبې وزیر اعلی هم لاپته کیږي. دغسې د MNAs او MPs قید وي د هغې پراډکشن آرډر هم نه جاري کیږي. نو پکار ده چې دې دپاره هم د قانون سازي وکړي، پارلیمنټ په دې باندې ایکشن واخلي. نو د دې سره پارلیمنټ هم مضبوط شي، جمهوریت به ورسره هم مضبوط شي. د دې نه علاوه پاکستان په وار ان ټیرر په پردي جنګ کې 80,000 خپل کسان قرباني کړه. نو پکار ده چې په دې باندې هم یو پارلیمنټ څه ایکشن واخلي چې ولې په پردي جنګ کې زموږ 80,000 بغیر د خپل جنګ نه د ملک د فایدې د جنګ نه ولې زموږ دومره خلک ضایع شو. د دې سره که موږ وګورو نو په صوبو کې هم ډیر زیات ګیپ دی، د دیو په سوچ کې د دیو په سټینډرډ اف لایف کې پکار دی چې په دې هم ایکشن واخیستی شي، په دې دپاره هم قانون سازي وشي. ځکه چې پاکستان کې کله پیسل هم کېږي نو پښتانه او بلوچستان والځي او په اسلام آباد او لاهور کې او په کراچۍ کې د پاکستان مختلف میچونه ګوري. نو پکار ده چې دغه میچونه دغه د انجوایمنټ کومه اکټیویټیز وي، دغسې د ټوریزم څخه کومه ریلیټډ اکټیویټیز وي دا د بلوچستان په خاوره باندې هم وشي او د KP په خاوره باندې هم وشي. نو د دې سبب د دې خلکو هغه محرومي هم ختم شي او دلته به دغه نوې خوشحالۍ هم د خلکو دماغو ته به هم سکون میلاو شي او خلک به هم مطمئن شي. د دې سره سره د ګوادر ایرپورټ افتتاح په اسلام آباد کې کیږي. په کار دا په بلوچستان کې دی، نو چې زیات توجه بلوچستان ته ورکړی شوې وي، د هغه علاقې خلکو ته ورکړی شوې وي، د هغه ځای خلکو پکې برتیانې شوي وي، هغو ته پکې پروټوکول ورکړی شوي وي، هغو ته پیدا شوي وي، خو الټه د هغې هغه افتتاح پورې هغه هم په اسلام آباد کې وشوه. نو دا خبره هم ډیره د یو سوالیه نشان دی چې ولې داسې عمل د بلوچستان والا څخه کېږي. نو پکار دی چې پارلیمنټ په داسې څیزونو باندې ایکشن اخلي. بل میډیا چینلز ډیر بایس ریپورټینګ کوي، نیوټرل ریپورټینګ نه کوي، ون سایډډ ریپورټینګ کوي. نو په مختلف ایشوز باندې پکار ده چې د دې دپاره هم یو ترتیب جوړ کړی شي چې څومره هم د ملک د فایدې دپاره څومره کارونه دي هغه میډیا چې څنګه د هغو رول دی څومره رول هغې ودا کولی شي. نو پکار دی چې هم هغسې ادا کړي او پارلیمنټ په دې باندې هم خپل یو نظرثاني وکړي. نو دا داسې یو څو خبرې وي چې د پاکستان او د ټولو عوامو د فایدې دپاره دي. نو که چېرته پارلیمنټ په دې باندې ایکشن واخلي او د دې دپاره هم خپل یو قانون جوړ کړی شي نو د پاکستان به نه یو خوشحال ملک جوړ شي بلکې د دې چې کومه جمهوري اقدار دي هغه به هم ډېر زیات پروموټ شي.